جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. 3 انتهایی مهمې خبرې دي او دا خبرې غواړم چې تر تاسو سره یې شریکې کړم. یوه دا چې د غچ پریکړه وشوه کندهار په مکمل ډول باندې د افغانستان و دفاعي ځواکونو ته اجازت ورکړ چې د افغانانو غچ واخلي، په کابل کې د شهیدانو غچ واخلي او د پاکستان ته په خوله کې څوک ورکړي، هغه څوک چې افغانانو یې غوښتنه لرله. دا یو ډیر ښه خبر دی. اوس به دا پته و پاکستان ته ولګېږي چې افغان څه کولی شي. البته څنګه څه وخت دې ته وخت اړتیا ده، پر دې باندې به په تفصیل غږېږو. دومره خبره دا ده چې تر ټولو ډیره مهمه ده، هغه پاکستانی پلاوی چې راته د مسعود اظهر په مشري باندې د هغه مختور شو، هغه به نور افغانستان ته نه راځي او له دې خوا څخه چې کوم 11 کسیزه پلاوی ورته ټاکل شوی و هغه هم لاړه شو. هغه په هغوی کوم ځینې خلکو انکار وکړي او له دې موضوع څخه لاس واخیستل شو. نو دا دواړه ډیر ښه خبرونه دي، دواړه ډیر د ستایلو او ډیر د افغانانو د عزت د ساتلو خبرونه دي. دا دوه مهمې مسلې دي. درېیمه مهمه مسله دا ده، زما پر دا دوه ویډیوګانو باندې خاص کر پر هغه یوه ویډیو باندې چې په هغه کې د جهاد په تړاو باندې یا د افغانستان د غچ په تړاو باندې یا د امیر المؤمنین د حکم په تړاو باندې خبره شوې وه، دا ماته یو چا ویلي وه. زه خو دیني عالم نه یم. نن نورو ملګرو یا پرون نورو ملګرو خبر راسه وکړل ول دی لږ پکې ښویېدلی. نو بخښنه غواړم که د چا خوا بده شوي. هدف هرګز دا نه دی چې خدای ناخواسته یو څوک دې راولاړ چې د خپل امیر په خلاف دې ودرېږي. قطعا دا هدف نه دی. هدف دا و چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د غچ اخیستلو لپاره تیار دي، د افغانستان دفاع کولای شي، افغانستان ساتلای شي، اما داسې مشر اجازه نه ورته ورکوي. ستونزه په دې ځای کې ده. هغه د مشر اجازه هم ورکول شوله، دا د خدای پاک فضل دی. اوس به امنیتي ځواکونه پر خپل ځای باندې کار کوي او تر ډېره بریده پورې ځینې خلک لګیا دي کوشش کوي چې ما د طالبانو مخالف کی، ما د حکومت په خلاف استعمال کی. کوشش یې دا روان دی چې زه ولا علی پلانکی دا ویلی دی، پلانکی دا ویلی دی، ماته سکرین شاټونه رالیږي، ماته شان رالیږي، پلانکی دا لیکلی دی، پلانکی په ګروپ کې په طالبانو په ګروپ کې دا لیکل شوي دي او طالبان پر تا باندې نیوکې کوي چې ولې دا ویلي. هر طالب حق لري چې پر ما باندې نیوکه وکړي. چې یوه ورځ یم په یا د تحریک پر مهال باندې په تېرو 20 کلو کې په طالبانو کې وخت تېر کړی، پر ما باندې د نیوکې حق لري او هر د دغه سپیسیفیک موضوع په تړاو باندې او که غټ سړی وي که وړ سړی وي دا د نیوکې حق لري. دوی وینه توی کړې ده، دوی په قرباني باندې راغلي دي، دوی زحمت کښلی دی. نو زه د هغوی پر نیوکو باندې نه خوابدوم، نه مې په چورت کې راګرځي، ځکه دا د دوی حق دی. زه نه غواړم د چا څخه حق واخلم. ګورئ د بنګړیوالې زامن حق نه لري چې یا دا ووایي چې زر واره په ما پسې ته لیکل وکړې. اوس هغه زمانه نه ده. آی پی ادرس دې معلوم دی، نوم دې معلومیږي، ادرس دې معلومیږي، هر شی دې معلومیږي، هغه نه پټیږي. هغه به پر طالب نه تاوانه. د بنګړیوالي زامن حق نه لري. د بنګړیوالي د زامنو سره زه حساب کوم. ګورئ او زه حساب کولی شم. تاسو ته د معلومه ده چې زما دا زده هم دي چې څنګه د چا سره حساب کوم. ګوره ما تر اوسه پورې دې شیانو ته هېڅ قسم غوږ مې هم نه دی په ګیرولی. زه ډېر مضبوط او قوي ټیم لرم الحمدلله او ډېر مضبوط او قوي ملت لرم، ډېر مضبوط او قوي خلک لرم، ولس لرم، فالوورز لرم. دغه خلک د هر یوه څخه یوه نړۍ مننه چې دا دلته یا کامنټس کوي یا لایک کوي یا د ویډیو شریکوي. دا مې ملت دی، دا مې خلک دي. زه بیا وایم د بنګړیوالي زامنو ګورئ سر رسوا کوو به نه، کمې ستاسو په رسوایي پسې راواخیستله. بیا به له ما څخه د پاکستان شخړه پاتې، بیا به نو زه ستی په رسوایي پسې یم. تی وایم زه به تی نور څه رسوا کړم، تی خو خدای رسوا کړي یاستی، خدای شرمولی یاستی. یعنی وطن مو پلورلی دی، عزت مو پلورلی دی، هر څه ننګ نه لري، بې ننګه سوي یاستی. پر تاسو باندې به خوله بیا وایم طالبانو که زما په ویډیو خوا به دې سوي یاست بخښنه وکړئ، بخښنه غواړم. کېږي به دا به پکښې راځي مطبوعات زر ویډیوګانو کې به یوه خامخا غلطه تېرېږي، هېڅ ستونزه نه ده، هېڅ مشکل نشته. خو دا ده بل وار به د مذهب سره او بل وار د هغه سړي خبره ولاکه زه ومنم چې دا ولې دا راته ویلي وو. نو خدای مو شاده باد او بریالي لره. ژوند تر ټولو دوه مهمې خبرې دا دي چې یو د غچ فیصله سوې ده او بل دغه پلاوی مخ تور سوی دی. پر دې دوه شانو باندې ما دواړه ویډیوګانې کړې وې، د دواړو ویډیوګانو ځای نیولی دی. زه ډېر خوشحاله یم الحمدلله، شکر دی.
خدای مشاد لره اوس به د افغانانو وشکې پاکیږي دا په پاکیږي پر دې باندې به بیا ګورو چې څنګه پاکیږي څنګه سمیږي آباد اوسئ ژوند د یو داسې افغانستان په هیله چې دشمن لړزان دوست یې پر خپلو پښو همیشه قایم ولاړ وي ژوند